سوشل میډیا باندې تاسو ګورئ یو بوډا سړی دی، زه حیران شوم، یو بوډا سړی دی ټیک ټاک باندې ویډیو جوړوي، ټوپونه وهي، څه سټایل شانته کوي، په سپینه ږیره په ځان لعنت کړی دی، سپینه ږیره باندې په قهر د الله باندې ګرفتار دی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله خپل لاس راوګد کې شپه ورځ دې لپاره چې د شپې چا ګناهونه کړي چې د ورځې ورته معافي وکړم، د ورځې چا ګناهونه کړي چې د شپې ورته معافي وکړم. او دا کوم ټی پورې حتی تطلع الشمس من مغربها، تر دې چې نور د مغرب نه راوخیږي. نور د مغرب نه راوخوت زما وروڼو، الله بیا دا اعلان موږ ته نه کوي چې څوک شته چې بخښنه وغواړي چې معافي کړم، نه، بیا به موږ استغفار غواړو، لیکن الله به موږ نه معاف کوي. موږ به توبې وباسو، بیا به الله زموږ توبه نه قبلوي. نن یې موږ ته موقع راکړې زما وروڼو، راځئ چې نن خپل الله ته توبه وباسو، نن استغفار غواړو. دا یو چانس را سره دی، نور د مغرب نه راختو پورې زموږ صدقه چانس دی. که دا ختم شو بیا توبه هم ختمه، استغفار هم ختم شو. لیکن زه ډېر په افسوس سره وایم چې موږ ورځ تېرېږي، شپه تېرېږي، موږ د الله نه ښه لرې کېږو. پکار دا و چې الله ته موږ نږدې کېدلی، موږ ښه د الله نه لرې کېږو. تاسو چې ګورئ پر سوشل میډیا باندې ناشنا ناشتا خبر راځي، او زه یې مشرانو ته حیران یم، مشران دې خفه کېږي نه. بعضې سپین ګیري، زه ټول نه یادوم، بعضې سپین ګیري د سپین ګیرتوب په ټیم کې په لعنت باندې اخته یي، د سپین ګیرتوب په ټیم کې په قهر باندې اخته یي. سوشل میډیا باندې تاسو ګورئ یو بوډا سړی دی، زه حیران شوم، یو بوډا سړی دی ټیک ټاک باندې ویډیو جوړوي، ټوپونه وهي، څه سټایل شانته کوي، څه ډایلاګې کوي، دې لپاره چې خلک زما دا ویډیو ډېره زیاته وګوري. په سپینه ږیره په ځان لعنت کړی دی، سپینه ږیره باندې په قهر د الله باندې ګرفتار دی. ته هو له پکار و چې په دې ټیم کې تا توبې ایستلې، استغفار دې غوښتلی، الله ته دې رجوع کړي وې. موږ ټول ګناهګار یو، ګناهونه زموږ نه هر ټیم کې کېږي. څوک د ګناه نه پاک دي؟ دا خو صرف انبیا علیهم السلام دي چې هغه پاک دي د ګناه نه. موږ ټول ګناهګار یو، هر ټیم کې زموږ نه ګناه کېدلی شي. راځئ چې د نور تر راختې نه مخکې استغفار وغواړو، مخکې توبه وباسو. الله رب العالمین دې داسې حالات په موږ باندې نه راولي چې یو د نور د مغرب ته راوخېږي او تمام خلک ایسته حیران دریان پاتې شي.